بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یې او د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو، ما تاسو لپاره نن یو ډیر مهم کلاس تیار کړی دی. په ننني کلاس کې به زه تاسو ته ښایم چې د مینې اظهار به څنګه کوئ. نو که تاسو غواړئ چې دا ټول معلومات حاصل کړئ نو د هغې نه مخکې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل یا د جرس دغه بټن ووهئ چې څومره نوې ویډیوګانې دي چې هغه تاسو ته راځي. Would you spare some time for me؟ ته ما ته لږ وخت راکولی شي. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې ته ما ته لږ وخت راکولی شي نو په انګلیش کې به ورته وایې Would you spare some time for me؟ Would you like to chat with me؟ آیا ته ما سره ګپ شپ لګول غواړې؟ که چېرته ته چاته ویل غواړې چې آیا ته ما سره ګپ شپ لګول غواړې نو په انګلیش کې به ورته وایې Would you like to chat with me؟ I adore you so much. I love you. زه تا سره مینه کوم. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې زه تا سره مینه کوم نو ته ورته ویلی شي چې I adore you so much، یا ته ورته داسې هم ویلی شي چې I love you. I am crazy about you. زه ستا مجنون یمه. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې زه ستا مجنون یمه نو په انګلیش کې به ورته وایې I am crazy about you. You are my inspiration. زه تا نه ډیر متاثره یم. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې زه تا نه ډیر متاثره یم نو په انګلیش کې به ورته وایې You are my inspiration. I want to be with you forever. زه تا سره ټول ژوند تیرول غواړم. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې زه تا سره ټول ژوند تیرول غواړم نو په انګلیش کې به ورته وایې I want to be with you forever. Would you like to go out to dinner with me؟ آیا ته ما سره چای یا ډوډۍ کول غواړې؟ که چېرته ته چاته ویل غواړې چې ته ما سره چای یا ډوډۍ کول غواړې نو په انګلیش کې به ورته وایې Would you like to go out to dinner with me؟ You are the one I have been waiting for my whole life. ستا دپاره خو ما ټول عمر انتظار کړی. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې ستا دپاره خو ما ټول عمر انتظار کړی یا ستا دپاره خو ما ټول عمر وقف کړی دی نو ته هغه ته په انګلیش کې ویلی شي You are the one I have been waiting for my whole life. Will you marry me؟ آیا ته ما سره واده کول غواړې؟ که چېرته ته چاته وایې چې آیا ته ما سره واده کول غواړې نو په انګلیش کې به ورته وایې Will you marry me؟ I lost my heart for you. ما په تا زړه بایللی. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې ما په تا زړه بایللی نو په انګلیش کې به ورته وایې I lost my heart for you. You are the only one for me. زما دپاره بس یو تی. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې زما دپاره بس یو تی یا زما خو په ژوند کې بس یو تی نو په انګلیش کې به ورته وایې You are the only one for me. You are my soulmate. ته خو زما زړه یې. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې ته خو زما زړه یې یا ته زما ډیره خوښه یې نو په انګلیش کې به ورته وایې You are my soulmate. I am nothing without you. زه ستا نه بغیر هیڅ نه یم. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې زه ستا نه بغیر هیڅ نه یم یا ستا نه بغیر ما ژوند نه تیریږي نو ته به ورته وایې چې I am nothing without you. I cannot live without you. زه تا نه بغیر ژوند نشم تیرولی. که چېرته ته چاته ویل غواړې چې زه ستا نه بغیر ژوند نشم تیرولی نو په انګلیش کې به ورته وایې I cannot live without you. دا و زموږ نننی کلاس. ملګرو، امید لرم چې کلاس به مو خوښ شوی وي. که چیرې غواړئ چې دغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ نو د هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل بټن ووهئ چې څومره نوي پروګرامونه دي چې هغه تاسو ته مخې ته راشي. مننه. والسلام.